د عمرې مکمل کیفیت الحمدلله تیر جمعه کې تاسو واورېده. د حج فریضه چې دا د اسلام پنځم رکن دی او په اسلام کې بې حجي دا نشته دی چې یو سړی دی مسلمانی او د باندې د مرګ راشي او دا د بې حجه پاتې شي. په کار دا دی چې په خپل ژوند کې د حج ادا کړي، خو چې کله یې وس وشي قرآن کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې دا حج په چا باندې فرض دی چې څوک د دې د لارې طاقت لري. دا طاقت دو قسمه دی او حدیث کې دا ذکر شوی دی چې انسان طاقت ولري د حج کولو نو هغه په کار دی چې حج وکړي. طاقت یو د بدن دی او دویم طاقت د مال دی. کله کله د انسان د مال طاقت وي حج په فرض شوی خدای رستو کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حج مرستو کوي چې پتا باندې سکال حج فرض شو دا بل کال تمل اٹکوا او دی له بهانه مګوره دا فرض حکم دی لکه سم سړی موز نشي پرې خو دی او نه لیټ کې د ټیم نه د سیمه حجم نه لیټ کې سیدا دا په مابین د اقوال د علماو کې چیرې دا حج فی الفور فرض دی که علی التراخی، یعنی چې سکال ستا مال دومره حتی ورسېده چې ته پې د حج د سفر خرچه وکړې او بیرته کور ته راشي او ستا په خرچه څه فرق نه پرېوځي، بس ښه نارمل برابر حالات دي، د چا څه قرضداری کېږي نه، بې عزته کېږي نه، تللی هم شي او راتلی هم شي، نو په تا بس حج فرض دی، طاقت دې شته دی. نو آیا ته به دې کال ځې که خیر دې کال بل کال 2 کاله 3 کاله بعد به ځې؟ نو صحیح دا ده د حدیث مطابق چې دې کال به ځې. که دا دې لیټ کو ته مجرمې څومره چې لیټ کې دومره د الله رب العالمین نافرمانی کې ته واقعي د الله په ګناه کې ګیرې. که تا ته ځان ډېر نیک سړی ښکاري چې زه خو تلاوتونه کوم زه خو نفلونه کوم، دا ستا تلاوت او نفل عبادت دی او حج فرض دی، فرض دی بریښې دي، فرض در باندې پاتې دی، د اسلام پنځم رکن در باندې پاتې دی، دین دی ناقص دی، د اسلام آبادی په 5 پیلرو ولاړه ده، یو پیلر دی چې دی ناقص دی، آبادی دی نه ودرېږي د اسلام والعیاذ بالله. دا وړې خبرې نه دي. او بل زما محترم ورونو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو انسان باندې چې حج فرض شي نو دی دا فورا ادا کی، پته نه لګي چې مخکې دته څه پیښیږي، سکال به دې وس کېږي الله به دې یو دم کاروبار خراب کړي، بیا به وایي چې های های وګوره دومره ښې پیسې را سره وې او حج مې هغه ټیم ونه کړلو. دا هم د الله له طرف نه یو سزا وي چې بعضې بندلې به ورکوي. دغه رنګه کیدای شي الله مکه بدن کې داسې یو بیماری پیدا شي چې بیا نشي تللی، یا در سره یو بله داسې معامله راشي چې د هغې د لاسه نشي تللی. صحابه کرامو کې بعضې داسې وو چې هغه د مال په لحاظ د لارې خرچه ورسره وه خو بدنونه ډېر بیماران و په تکلیف کې ونشو تللی. نبی علیه السلام له د حج په موقع کې راغلي و د هغې بچي تپوس یې ترې کړی چې د الله نبی زما والد صاحب حج په فرض دی خو په سورلۍ ځان نشي ټینګولی، لکه د مال طاقت یې شته خو د بدن یې نشته، هغه که په سورلۍ کیني راغورځېږي، دومره بیماري ده دومره کمزوري ده چې هغه دا سفر کولی نشي، ځکه هغه زمانه کې سفر یې ګرانې وي. نو آیا ځکه د هغې له طرف نه حج وکم دا به څنګه وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل بالکل ته د هغې له طرف نه حج کولی چې دې ته حج بدل وایي. حج بدل کې دا مسله یاده که دا به هغه څوک کوي د بل د طرف نه حج چې ده به خپل حج اول کړی، چې تا خپل فرض حج اول نه دی کړی، ته د بل چا د طرف نه حج نشي کولی حج بدل. ځکه نبی علیه السلام د یو کس نه واورېدل چې هغه تلبیه ویله لبیک عن شبرمه، زه د شبرمه د طرف نه حج کومه. نبی علیه السلام فرمایل دا ته د بل د طرف نه حج کې نو آیا تا خپل حج کړی؟ ویل نه، ویل اول دې خپل حج وکړه بیا د شبرمه له طرف نه حجونه کوه، تا خپل حج لا کړی نه دی ته د بل د طرف نه څنګه کې؟ نو که یو کس هغه باندې مثلا وفات راغی، بعضې صحابه داسې وفات شو حج پې فرض شوی و خو مرګ پې راغو، د هغې تپوس هم نبي علیه السلام نه شوی د الله نبي چې زموږ په فلاني رشته دار باندې په مور باندې یو زنانه راغه، هغه تپوس کوي د خثعم قبیلې یو زنانه وه
هغې په مینا کې د نبي علیه السلام نه تپوس کړی و د دې پښتانو ته غټ شیطان و جمر عقبه چې ورته وایي د دې په خوا کې نبي علیه السلام ولاړ و ای د الله نبي زما مور وه هغې باندې حج فرض شوی و خو هغه وفات شوه آیا اوس د هغې د طرف نه زه حج کولی شم نبي علیه السلام هغه زنانه ته ویل او بلکل حجي عنها یا عن امک او ته د خپل مور د طرف نه حج وکړه او بیا ورته د الله نبي وفرمایل که ستا په مور قرض وی نو تا به خلاصولی که نه ویل بلکل وایي څنګه چې ستا په مور پردی قرض وی او تا خلاصولو چې دا حق دې پاتې نشي نو په هغې د الله حق پاتې دی دا ادا که د هغې د طرف نه حج وکړه ځکه چې باندې مرګ راغی دې وجې نه زما محترم ورونو صحابه کرامو به دا فریضه وړه نه ګڼله وفات والدین مې د هغې طرف نه مې غم او فکر و چې یاره هغې باندې حج فرض شوی خو پاتې نه شو دې کال چې تلی وې نو بیا به یې ادا کوله موږ خو د دین سره لوبې ټوقې کوو موږ ته دا خبرې وړې ښکاري دا وړې خبرې نه دي دا فرایض دي د دې فرایضو به اول تپوس کېږي نفلونه وروسته خبرې دي چې ته نفلونه کې اول فرایض دي د دې به موږ نه تپوس کېږي په دین کې د عقایدو نه پس چې موږ ایمان او عقیده برابر دي نه پس په موږ باندې فرض عبادات لازم دي چې پای کې اول مونځ دی نو دغه رنګه کال کې روژه ده د رمضان نو چې الله درله وس درکو زکات دی نصاب ته د مال ورسېد زکات دی په کال کې نو دغه رنګ ټول عمر کې یو ځل حج فرض دی نو د دې فریضې په باره کې کوتاهي او غفلت دا نه دی پکار صحابه کرام رضی الله عنهم به د ځان سره ماشومان هم بوتلل عبدالله ابن عباس وایي زه ماشوم هم چې کله موږ حج له لاړو او دغه رنګه داسې نور ګڼ ماشومان د هغې په باره کې رایي چې لا بلوغ ته نه ورسېدلي عمرونه یې کم او صحابه کرامو د ځان سره بوتلي په سختو سفرو کې دا د دې دپاره چې ټریننګ شي که نه نو ماشوم چې په بلوغ کې حج وکړي د حج نه ادا کېږي نه خپل هغه فرض حج دا به بیا چې کله بالغ شو حج په فرض شو بیا خپل حج به بیا کوي که هسې مور پلار ځان سره بوځي بودي که مثلا یو ماشوم نابالغه تا ځان سره بوتللو مور پلار یې وس کېږي حج لی بوځي نو دا به حج وکړي اجر به میلاو شي د مور پلار ته ځکه ماشوم اکثر پوهېږي هم نه هغه څه شعور یې دومره ډېر نه وي دا زه څه کومه مینا او عرفات او مزدلفه او دا دغه باندې خو ځا مور پلار به ته اذکار او طریقې ښیي او چې کله دی بالغ شو خپل حج په فرض شو بیا به ادا کوي ځکه دی به د بلوغ نه بعد مکلف کېږي په دې فرایضو باندې دا مسایل یادول پکار دي زما محترم ورونو د حج فریضه چې شروع کېږي د دې پسې چې کومه میاشت ده ذوالحجه د دې په اتمه ورځ باندې د حج احکام شروع شي اتمه ورځ ته یوم الترویه وایي په هغه ورځ باندې نور څه نشته دی خو چې ته په مکه کې کوم ځای کې وي په بلډینګ کې که په کمره کې که په خیمه کې به د هغه ځای نه به ته احرام وتړې غسل به وکړي احرام به وتړې خپلې کپړې به لرې کړې دوه څادرې دي یو به د بره څادر شي په ولو به یې راواړی او بل نه به لنګ ووهي ټوله دنیا که بادشاه دی او که ګدا دی او که امیر دی او که غریب دی به دغه ساده دوه څادرو کې د رب العالمین دربار ته به ځي بس اوس چې نن سهار ته حج شروع کو نن سهار مثلا یوم الترویه ده یعنې اتمه ورځ ده د ذوالحجې نو ماسپښین مونځ به موږ مینا ته رسوو سهار مونځ مو کړلو سهار مونځ نه بعد اذکار اشراق بس تیاری به شروع شي چې لکه ماسپښین مونځ له به مینا ته ځو په دې ورځ حج شروع شي نور څه نشته دی په دې کې خو بس دا نن څلور مونځونه دي ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن او سبا سهار مونځ دی شپه چې تېره شي پنځه مونځونه مینا کې کول دي بس اذکار کوه تلاوت کوه دعاګانې غواړه دا دعا کوه چې یا الله زما حج شروع شو د پوره کېدو توفیق یې راکړه او په ښه انداز یې زما نه پوره کړه چې د دې د آدابو مخالفت زما نه ونه شي او حج مې هغه حج وګرځي چې نبي علیه السلام پې د ګناهونو د بخښنې زیری ورکړی دی چې داسې واپس شي لکه د مور نه چې نن پیدا شو او رب العالمین ما نه داسې یو عمل مه صادروه چې په هغې زما حج باطل او فاسد شي او الله رب العالمین ما نه داسې قبول کړه لکه د صحابه کرامو رضی الله عنهم نه دي چې قبول کړی او رب العالمین دا فریضه دې کې زما دا صحت اخره پورې برقرار وساته چې داسې کومه بیماري داسې یو تکلیف مخې ته رانشي چې زما نه په دې کې څه کوتاهي وشي دا دعاګانې به د الله نه وغواړئ توفیق به وغواړئ بس چې نن ورځ تېره شوه سبا د عرفې ورځ ده نهم تاریخ د ذوالحجې هغې باندې څه ورځ یوم
یوم العرفه عرفه ورځ تاسو ټول پیژنئ عرفه پس به د غټ اختر ورځ بس چې سبا عرفه ورځ شو او ته په دغه خیمه کې لا ناست د سار موز د کړه د په مینا کې لا ناست خو نن د عرفه ورځ شو شپه تیر شو ته نن عرفات تزيد ته یوم العرفه وای ټول حاجیان بزی عرفات میدان تادیب نه کې خلک تادی کوي منډه ترړي ها هو شورې جوړ کړي بد اخلاقی کوي سټونو باندې جګړه کوي د گاډو ځکه چې د خیمو مخې ته د مینا د خیمو ته گاډي راځي بسونه راځي د حاجیان بګوزي عرفات الته بد اخلاقی نه او دکی او ټیل دا جوړي ته دا کار نه کوي ځکه کمایت چې ماول استودي کې الله پابندي لګولې فمن فرض فيهن الحج فدي میاشتو کې چې چا بزان باندې حج فرض کړ باندې دا د حج د احرام تړلو میاشتې دي شوال ذوالقعده او لسمې ورځې پورې ذوالحجه فلا رفث بحیا خبرې باندې کې جبه کنټرول ولا فسوق د ګناه کار باندې کې بدن کنټرول ولا جدال جګړې باندې کې قوت غضبیه او سبوعیه کنټرول د درندګانو صفت په کنټرول کې درنده په خلکو حمله کوي غصه داړل دا به کنټرول دا حج تربیت دی ګوره دا خبره لنډه یاده کوي حج دا موږ سلزو دا تش التزا دلتزا دا یو تربیت ستا اخلاق کنټرول شي ستا بدن د ګناه نه کنټرول جبه دي د غلط خبر نه کنټرول تربیت دی بس الله رب العالمین دغه مقامات مقرر کړي دي په زموږ تربیت وشي د هر جبه د هر رنگ د هر نسل د هر خوې خصلت خلق را جمع شوي دي سخت پکشتا نرم پکشتا بعقل پکشتا عقل من پکشتا د عجیب عجیب مخلوق سره دی واسطه ده داسې مخلوقات به ویني چې په ژوند او په عمر کې به د خوب کې نه لیدلي داسې خلق به ویني ډیر کارونه به داسې کېږي ستا مزاج به نه مني ځکه خو الله فرمایي ولا جدال جنګ مه کوه ته به زړه به دې غواړي چې جنګ وکړم دې سړي سره دا یو تربیت دی د صبر تربیت دی حج نه به کې جنګ څوک به دیکې وایي په دې دغه دوران کې طواف دوران کې به دیکې وایي هماغه خلک هم پکې راغلي په آدابو نه پوهېږي ټول خلک د ځان په شان مه ګڼه چې ته خطبې دي اورېدلي او درسونه داسې شډل خلک راغلي چې مونځ له نه ورځي مونځ ما خپله لیدلي دي که څوک تللی به هم کېدای شي لیدلي کعبه دغه دی مخامخ ړوند ته ښکاري چې کعبه ده کعبې په ځای باندې خو داسې ولاړو مونځ یې کوو داسې خلکو وله اوږې راتاوې کړې دې خوا داسې جاهل خلک پکې راغلي دا ما خپله لیدلي د حرم په دې برنډو کې ولاړ چې هغې ځای نه کعبه مخامخ ښکاري دومره ناپوهه خلک راغلي نو بس خپل جذبات به کنټرول کې ساتي څوک به دیکې وایي څوک به شور کوي د چا به چې کوم دی ستا په بلډینګ او په کمره کې په دې بیډ باندې به جګړئ او دا څنګه بیډ دی او دا څنګه کمره ده او دا وګوره دې ترکارۍ کې مالګه ډېره ده او دې کې کمه ده بس د دې ټولو خبرو نه به غوږونه خاموش ساتي بس تا به هوښیارتوب دی چې په یو شي کې کار مه لره ټولې درې د یو چې عمرې له ځي خو ټولې چې کوم دی 15 یا 21 ورځو له خلک ځي زیات نه زیات 23 ورځو له او حج له چې دی 40 ورځې یا 45 ورځې خو بس خیر دی صبر کوه کنه ترکاری دی نه خو خبر بازار ته دنیا بازارونه لګېدلي دي په 10 ریاله ځان له ترکاري راواخله او په 15 ریاله یا 2 ریاله ډوډۍ ده 2 ریاله ډوډۍ راوړه قلار ورته کېنه خپلې خوښې وخوره څه کوي چا سره جګړې کې ولانجې کې نو دا د دې سیزون نه به سړی ځان ساتي دې دپاره چې دا حج په صحیح طریقه باندې ادا کړی شي نو غرض مې دا د دې عرفې په ورځ باندې چې د عرفات میدان ته حاجیان روانېږي په دې سیټونو به جګړې دا سیټ زما دی او دا مې د ملګري دی دا مې هغه له نیولی او شاته کښېنه او مخې ته کښېنه دا جګړې به کوي ته به د نور راختو پورې دعاګانې وغواړي سهار مونځ چې وکړو په جمع خیمه کې دعاګانې به غواړي چې یا الله نن ډېره اهمه ورځ ده نن هغه ورځ ده چې په دې ورځ حدیث کې راځي د عرفې په ورځ چې الله تعالی څومره بندګان معاف کوي په بله ورځ یې نه معاف کوي د جهنم د اور نه ازادوي نن د جهنم د اور نه د ازادۍ ورځ ده یا الله ما د جهنم د اور نه آزاد کړي ډېر انتهایي دا اهمه ورځ ده حج دا ده نبی علیہ السلام هم دی عرفې ته اصل کې حج ویلی الحج عرفه وایي حج خو عرفه ده نو بس دی ویل نبي علیہ السلام د دې نه ته د دې د اهمیت اندازه ولګوه چې نبی علیہ السلام عرفې ته حج ویلی دې ته ډېره غټه مبالغه وایي چې اصل ورځ په حج کې دا ورځ ده نو د نور راختو نه بعد به روانېږي عرفات که پیدل ځي هم خلک ځي کیدای شي چې د ګاډي نه مخکې ورسې ځکه رش ډېري ګاډي لا سلو سلو رواني ته کیدای شي لنډې لنډې لارې وتي خلک رواني شارټ کټ لارې دي چې ګاډی په روډونو راتاویږي کیدای شي ته د هغې نه مخکې رسېدلی د عرفات میدان او که طاقت دی نه کمزوری یا در سره زنانه یا بوډا سپین ګیری بیا د ګاډي کې لاړ شي خو که طاقت دی ځوان یې تکړه
او تا ته اندازه لګي چې تللی شم انشاءالله ځان سره 2-3 بوتلې واخله او زه روان شم په لاره تګی کېږي اوبه ورته څښه لاره کې هغوی هم انتظامات کړي وي لاره کې اوبه میلاویږي او په دې ورځ دا خلک صدقې هم ډېرې کوي دا جوسونه تقسیموي او دا خوراکونه دا پارسلې د عربو کې دا کمال ډېر دی دا صدقې او دا اوبه به تقسیموي یو جوس ډبې ته نه درکوي زموږ پښتنو په شان خیرات د هغوی نه ثابت کاټن درپسې درولي وي دا واخله ثابت کاټن دله درکوي دا واله او زمونږ دا خلک په دې ورځ باندې دا ورځ ضایع کړي کله یو ټرک پسې منډې وایي هلته وایي چترۍ تقسیمېږي بیا بل ټرک پسې منډې کوي هلته جوس تقسیمېږي بیا بل ټرک هلته وایي پارسل تقسیمېږي وریجې دي او چک پکې دی لکه د الله باندې خو یو شی راوال او صرف دا غرمې ډوډۍ لکه دونه وخوره چې بدن دی بس دا منډې ترړې سلوې د ځان نه دي دغه جوړ کړی وږی دی د ځان نه جوړ کړی لکونه روپۍ دی لګولي اوس په یو ډبي پسې منډې وې یو جوس پسې منډې وې لګې هغه خیمې ته الله خلکو له را رسوي څوک چې منډې نه هغوی ته الله خیمې له قرار خیمه کې ناستې ولې ملګري راوړي ځکه شی ډېري او هغه چې کوم کسان یې راوامخلي هغوی ټولې نه شي خلاصولی بیا یې تقسیموي څه ضرورت دی چې منډې وې دا خو شیطان دا ورځ ضایع کوي په تا باندې نو په دې ورځ باندې نبي علیه السلام چې کله عرفات میدان ته ورسېده نو د دې زوال نه مخکې د عرفات حدودو ته لا نه وننوتې د عرفات د حدودو نه نبي علیه السلام بهر وله کوم چې د عرفات حدود دي اوس بوډونه وغیره لګولي بدایه عرفات د دې ځای نه ابتدا د عرفات د حدود لګېدلي اوس بوډونه دي نبي علیه السلام چې کله دغه وشو زوال او بیا د ماسپښین ټیم شروع شو خطبه یې ویله څنګه چې اوس موږ د جمعې خطبه وایو خطبه یې ویله خطبه کې ډېرې اهمې خبرې وکړه حدیث کې چې تاسو وګوره ډېره عجیبه خطبه ده د عرفات او بیا نبي علیه السلام دواړه منځونه په یو ځل وکړه د ماسپښین او ډایرکټ ورپسې کوم مونځ وکړو د مازدیګر هم ورسره وکړو مازدیګر مونځ هم وکړو او څو رکعات یې وکړل شاباسي دا یاده کړه دا مسله هلته به سره خلک بحثونه او جګړې کوي ته ورته یاره موږ حدیث کې اورېدلي زموږ پیغمبر چې څه کړي موږ هغسې کوو چا سره به مازغه نه خرابې ځکه دې ځای نه ورته مولیانو ویلي چې نه لکه ګوره ماسپښین هم پوره څلور کوئ او د مازدیګر به بیا دې ټایم کې نه کوئ چې مازدیګر اذانونه کله وشي خپل اذانونه دوی کوي هغوی خو ورته نه کوي هغوی درته نه کوي هلته مسجد نمره چې کوم دی کې خطیب اوسم چې ته حج له لاړ شي هغه دقه شان د نبي علیه السلام په طریقه عمل کوي په ټي وي کې نه وګورئ برای راست خطبه وکړي دوه ماسپښین وکړي دوه د مازدیګر رکعات وکړي دواړه منځونه په یو ځای کې خبره ختمه شي دا زموږ د خیمو والا بیا دا جګړه کوي ځکه ټول خلک هغه جومات ته نه شي تللی لرې دی په دې خیمو کې بیا دا جاخه جوړوي چې نه لکه څلور به کوو نه لکه دوه به کوو نو ته چې په حدیث پوهېدلې بس 2 رکعاته د ماسپښین او 2 رکعاته د مازدیګر به په دې ټایم کې وکړي مقصد هم په دې کې دا دی چې په وخت فارغ شي بس اوس به د عرفات حدودو ته ننوځي خو موږ دا کار نه شو کولی ته به د سهار نه عرفات حدودو ته ننوځي ولې ځکه تا له خیمه درکړي که ته نه ننوځې ته بیا خپله خیمه نشي پیدا کولی اوس خو د نبي علیه السلام په شان ته هغه لږ خلک نه دي که نه ډېر خلک دي بل هر چاته خپله خیمه او کارډ ورکړی دی نو مجبورا به ته د سهار نه چې بلډینګ ته دغه ته هم څنګه ورسېږي عرفات حدودو ته به تا ته خپل معلم ولاړ دی هغه دې سیده خپل دغه ته بوځي چې ستا خیمه دا ده ولې که ته خپلې خیمې ته لا نړ شي او خپلو ملګرو خواته نو ناشنا خلکو سره به بیا باندې ډېر تکلیف او پریشاني د باندې راځي کله ضرورت پیښیږي څه خبرې نو په دې بنا باندې به خپل ځای ته ځان رسئ نو هلته مونږ د دې وخت چې څوک حج کوي بس هغه مخکې نه د عرفات حدودو ته ننوتي او هغه عرفات حدودو کې دننه ماسپښین او مازدیګر مونځ کوي د دې ضرورت په بنا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دینه بعد بیا عرفات میدان ته ننوت د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د عرفات چې څومره حدود دي دا ټول د موقف ځای دی په دې ټولو کې چې څوک په کوم ځای کې وو موقف وکړو صحیح ده دلته به څه کې به دعاګانې غواړه ماښام نور ډوبېدو پورې دعاګانې غواړه او په توجه یې غواړه او ډېر یې غواړه او سم پې ځان ستړی که او په دې ورځ باندې غټ ذکر چې ټولو انبیاو کړی او نبي علیه السلام فرمایي زه کوم هغه دا دی چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر دا ذکر به ډېر کې او ورسره خپلې دعاګانې د ایمان د هدایت د استقامت په دین د کلکېدو دعا اول ځکه که د دین نه واوړې دی ژوند دې هم تباه او آخرت دې هم تباه اول به سوال د دین کې قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې د مؤمنانو په صفت چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا یا الله زموږ زړونه مه کږوه پس د دې نه چې تا راته هدایت کړی چې د دین نه کوږ شو نعوذ بالله لاړې تباه شول ژوند دې هم غرق او آخرت او قبر هر څه دې تباه شو اصل سرمایه دین دی د الله رب العالمین اسماء الحسنا ووایه
په نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود ولولا او په توجه دعا شروع کا په آداب شروع کا یو سوال بار بار کوا په عاجزۍ کوا او دغه رنګ په انتهایی الحاح او زاری باندې لګي اوسه او په جړه او په سلګو کې د الله نه دعاګانې غواړه ستا کوم ضرورتونه دي او دغه رنګ د ځان د پاره د خپل اولاد ملګرو ټول امت مسلمه د پاره دعاګانې دا بکې تر د ماښام نور ډوبېدو پورې به په عرفات میدان کې ایسارې چې کله ماښام نور ډوب شولو او دا اوس چې کوم دی په خلکو کې یو ناپوهي ده دا خبره منځ کې رایاده شو اوس خلک څه کوي دا شیطان عجیبه لوبې کوي خلکو سره وخت ولا بربادۍ لکه وختي مې تل څوک ګاډو پسې منډې وي ټول ورځ په دې کې ستړی شي ته چې به ګاډو پسې په دې نور کې منډې وي نو ته بیا دعا ته به دې زړه وشي بیا خو به چور چوري بدن به دې خراب وي بیا دعا نه شي کولی او شیطان همدغه غواړي چې د دعا نه زه وباسم او بعضې خلک هغه یار وایي دې غر ته خیږي وایي دا جبل رحمت دی وایي غرونو ته به رواني په غر به ورسېده شوی هلکه تا ته د چا ویلي چې دا غر ته به خیږي دا غر ته ختل به کې چا ویلي تصویرونو کې هم راځي په دې نټ کې هم راځي دې غرونو ته به ختلي ټیک ده که په اواره ځمکه ځای نشته او ته چېرې دا خو ټول ځایونه ډک شو او دې غر طرف ته به خیږم یو ځای کې به یو کاڼي لاندې قلارې کښېنم یو سوري لاندې یو دعا به وغواړم په توجه او جدا خبره خو چې کله لاندې ځای شته دی او ته بس غر ته سیده شوی چې نه به دا غر عرفات دی لکه غر عرفات نه دی دا ټول میدان عرفات دی چې دې کې په هر ځای کې کېناستې بس تا هغه کېناستل او دعا غوښتل دا کافي شستانه ځان باندې په زوره ولې خبره سخت دی د بني اسرائیلو غوا ولې جوړی دا حکم نه چې الله ورته آسان حکم کوي یو غوا هلاله کړي چرې یې هلاله کړی وی په زور یې پکې قیسې راایستلې کم رنګ څومره عمر والا څومره کار والا دا به کومه غوایي او دا بس الله ورته سختوله چې د الله حکم دې ځان ته سختوه الله هم درته بیا سختوي بیا به پوره کولی نه شي الله درنه بیا توفیق اخلي چې کله دې په دین کې ګوتې والي او چې کله دې د علماو نه خبره واورېده چې بس حدیث کې داسې راغلي او په هغې دې عمل کوه الله یې درته اسانوي دا یاد ساته دین کې چون چراګانې بیا مه کوه د ځان نه پکې خپله مصریتوب بیا مه کوه چې خپلې پرزې پکې ور فټ کې خپلې پرزې به په دین کې کله هم نه فټ کې بس چې په حدیث کې څه راغلي دي په هغې عمل کوه نبي علیه السلام فرمایي دا ټول میدان عرفات دې کې چې ته په هر ځای کې ناست که په هغه سر کې وي او که په هغه سر کې وي که هغه سر ته وي که دې سر ته که په دې منځ کې وي او چې کوم ځای کې موقع میلاوه شو او ستا ځای ورسېد بس دعاګانې غواړه ټیم مه ضایع کوه چې کله غر ته خیږي او کله یو طرف ته روان او کله بل طرف ته روان وخت مه ضایع کوه چې کله نور په ډوبېدو شي او دا نور ډوبېدو ته نږدې شي زموږ ډېرو خلکو باندې دا وخت کې خارف ولګي یو ته ته ورشه هغه بسونه کوم ځای کې دي چې مزدلفې ته ځو بل هغه آخري وخت دی د دعا هغه په دې کې بیا ضایع شي سهار کې په بس لانجې او نور ډوبېدو وخت کې په بسونو لانجې او چې څوک به په یو شي پسې منډې وي څوک به بل شي پسې منډې وي بس یو ځای کې به الله رب العالمین تعالی بندوبست وکړي ته به په خپله خیمه کې په قلاره ناستې دعا به غواړي او انشاءالله تا ته به آواز کېږي چې پلاني خانه راځه بس تیار دی څه له پریشانه کېږي یو خبرې چې یو کار کېږي ته خپلې منډې څه له وهې هغوی انتظام تا له کړی که نه چې ستا نوم تللی دی انټري دې شوې ده تا چې دا کم دا پاسپورټ او ویزه د حج جمع کړې ده هغوی تا له انتظام کړی دی ته ځان نه خبر هم نه او تاسې په زول په ځان باندې دې دغه راوستې تادي دې راوستې لانجې کې لګي په دا کار مه کوه ښه په ارام کښېنه نور به ډوب شي د نور ډوبېدو نه بعد دلته به د ماښام مونځ په عرفات کې اوس نه کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور ډوب شو صحابه کرامو ته وایي چې زو مونځ به اوس په مزدلفه کې دواړه مونځونه کوو مزدلفې طرف ته روان شو چې عرفات ته ورسېد داسې واپس را روان شو مزدلفې طرف ته راغی مزدلفه ده بیا بېرته هماغه مینا ده چې کوم ځای نه ته سار روان شوی سبا له بیا بېرته هماغه مینا ته ځي ورته هغه سر ته لوی شیطان دی هغه بیا سبا له ایشتل دي غټ اختر په ورځ چې عرفې ورځ ختمه شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سره روان شو شاته ورسره په سوارلۍ باندې اسامه بن زید رضی الله عنه ناست نو بعضې صحابه کې ځوانان نوجوانانو تکړه خلک هم نو هغوی به د اوښان ایلې منډې ورکړل چابکونه یې ورته راخلاص کړل منډې او شور جوړ شو دوړې خطې لګې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې وخت کې وفرمایل ملګرو ته چې زما ملګرو علیکم بالوقار والسکینه په وقار او په سکینه ځئ په آرام او بل یې ورته وفرمایل چې دا شور کول او منډې وال څه نیکي نه ده چې بس دا چابکونه هم دې دغه ته راخطا کړي دي اوښانو ته او منډې دي او شور دی او پکړ دی دا مه کوئ مطلب دی دې وخت کې تعدي مه کوه بې وقار حاجي صاحب د ځان نه مه جوړوه ښه په وقار ښه په آرام شور پکړ جګړې دا مه کوه په آرام باندې روان شه بس مزدلفې ته چې هر ټیم ورسېدې
که د 9 بجو ټایم کې ورسېدې ماسخوتن که 10 بجې ورسېدې که 8 بجې ورسېدې خو چې کوم ټایم ته ورسېدې بس هغه ټایم به اول ته د ماښام منځو کې یو ملګری به مخکې شي جمع د ماښام ورکړي او بیا به هغې نه بعد د ماسخوتن جمع وشي او بیا به ویتر وکوي او بیا به وده شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په دې شپه چېرته قیام اللیل نه دی ثابت. دغه حج نبی علیه السلام یو حج دی، دغه یو حج یې کړی او په دې کې ملګرو ته ویلي خذو عني مناسککم، زما نه د حج طریقې زده کوئ. اوس که یو سړي له خوب نه ورځي او نفل کوي دی بیا نو، خو که چېرته داسې وي چې ستا بدن ستړی دی هلته ټوله ورځ عرفات کې تېره کړه بیا دې دا مزل وکړو نو خوب تاله بهتر دی ځکه سبانۍ ورځ سخته ده. سبا د څه ورځ ده؟ عرفې به څه ورځ دي؟ غټ اختر ورځ ده سبا کن سبا یوم النحر دی، یوم النحر ورته وایي او دې ته حدیث کې عظیمه ورځ ویله شوې، لویه ورځ د الله رب العالمین په نوم په ټوله دنیا کې قربانۍ نه کېږي، د ابراهیم علیه السلام سنت ژوندی کېږي. نو په سبا باندې چې دا شپه تېره شي د مزدلفې دا شپه دا واجب ده په مزدلفه کې دا وقوف چې دا شپه به دلته تېرې دا واجب ده په تا باندې. مخکې مې درته یو خطبه کې ویلي کم کسان چې بیماران او کمزوري دي هغوی دپاره دا رخصت دی چې نیمې شپې نه پس دې لاړ شي خیر دی منا ته ځان نږدې شیطان ځای ته ورسوي ځکه سهار له به یې ګڼه ډېری لکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانې سوده رضی الله عنها هغه نبي علیه السلام د شپې ولېږله. ام سلمه رضی الله عنها ویلې د الله نبي زه به هم لاړه شم، ویل لاړه شه ځکه ویل زه به سهار له ګڼه کې نه شم تللی، زنانه کمزورې ذات او ماشومان عبدالله ابن عباس وایي زه یې مو سره ولېږم زه تم لاړ شه لکه ستا عمر کم دی ځه تم لاړ شه زه م ولاړم. نو داسې کسان چې ماشومان دي کمزوري زنانه دي او بیماران دي ډېر سخت چې په رش کې ته تکلیف وي هغوی د نیمې شپې پر وقوف وکړي مطلب د 12 ساړه 12 بجو پورې کښېنه مزدلفه کې او ایثار شه دعاګانې وکړه چې وقوف دې په مزدلفه کې راشي. نو وقوف وشو او بیا روان شه ځان هغه شیطانانو ځای ته نږدې کړه چې سار له ته د رش نه بچي چې خلک تا پسې رارسېږي چاته دا په لکونو خلک تا باندې دا سمندر راځي نو تا به بس شیطاني شتی فارغ شوی به د رش نه وبچ شوی رانږدې شوی به تیار. د دې لنډ مثال درکړم لکه دا 3 پیلرې وګورئ هغه پیلر او دا مینځ او دا دې شیطان ته به ځان رارسي هغه او دا دویم دا د غټ اختر په ورځ ایشتل نشته. چې کله شپه تېره شو د مزدلفې سار مونځ وشو دا کم کسان چې په مزدلفه کې دي دوی به اوس روانېږي د هغه سر د مزدلفې نه برای مزدلفه به هم کراس کوي بیا به ورپسې مینا کراس کوي او مینا ته چې راورسي په دغه ترتیب باندې دا درې واړه پښتانو ته شیطانان وایي او دې ته جمرات وایي. مخکې نه د ځان سره کڅوړۍ کې کاڼي ډېر وساته ځکه چې دا هر یو بیا نن ورځ خو به صرف دا ولي په 2 کاڼو خو بیا به د سبا او بله ورځ به بیا دا درې واړه 2 کاڼي ولي نو 7 یو 21 یو ورځ او 7 یو 21 بله ورځ څو شو 42 او د غټ اختر ورځ 7 سره نور که څو شو 49 کاڼي خو ستا خامخا په کار دي خو ځان سره کڅوړه کې یو 60 کاڼي ور واچوه او هغه بلې ورځې ته پاتې کېدل ستا خوښه ده که هغه ورځ ته پاتې کېږي بیا 21 دانې نورې ور زیاتې کړه هغه مسله درته وروسته کومه انشاءالله. نو په دغه ورځ باندې چې کله د غټ اختر ورځ شوه مزدلفه کې د سار مونځ وشو نبي علیه السلام په دې ورځ د سار مونځ وختي کړی د خپل عمومي وخت نه یې وختي کړی. نبي علیه السلام خو به اسیم د سار مونځ وختي کو په عام اوقاتو کې خو په دې ورځ بیخي وختي وکړو بیخي په اول وخت کې. دې وجه نه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې کله حج له تللی د عثمان رضی الله عنه په دور کې نو چې څنګه سار دا سیره لګېدله دغه وویلې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یاره کاش کې چې دا مونځ اوس وختي وشي او زر وشي نو خو به ویلې په دې خوله کې دا خبره وه چې عثمان راغی جمع ته مخکې شه رضی الله عنه بس وختي یې وکړه من فورا یې وکړه چې مونځ وشو نو دې نه بعد به لږ وقوف کې لکه د نور راختو انتظار هم مه کوه ډېر به پاتې کېږم نه خو وقوف دا معنه دلته به مشعر حرام په خوا کې څنګه چې قرآن کې دي الله به یاد کې اذکار به دې د مانځه نه بعد پوره کړي بیا به دعاګانې وکړي. وقوف په مزدلفه کې درته یادوم مزدلفه کې به اول دعاګانې وغواړي خو د نور راختو نه مخکې روان شي. مشرکانو د مکې به د نور راختو انتظار کو دلته صبیر په نوم یو غرو هغې ته به یې واز کو اشرق صبیر ودرېږه چې په دې صبیر غر باندې د انور ولګېږي او د دې رڼا پې ولګي بیا به مونږ روانېږو ای به مخکې نه روانېده ته به د نور د راختو انتظار نه کوې خو وقوف به کې ګوره مونځ چې وشو دعاګانې وغواړه او ښه په عاجزۍ باندې وغواړه او بیا به د هغه ځای نه را روان شو په د لبیک په چغو به را روانې څومره چې په سینه کې زوري لبیک به وې په دې ډېر اجر میلاویږي. لبیک به ښه ټیټ وې او بعضې صحابو به تکبیر ویلو دواړه وایه چا چې تکبیر ویلو په لبیک والا
ملامت نه ویلا چا چې لبیک ویلو په تکبیر ولا ملامت نه ویلا صحابه وي مطلب څه دی مطلب هم دا دی چې کله به لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك دا چغې به وي او کله به الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد تکبیرات ډیر وایا او تلبیه ډیر وایا لبیک لبیک ډیر وایا لبیک په چوغ بر روان د حج د لبیک نن اخیری ورځ ده تا ته وختي ویل یو متروی باندې تا چې حرام وتړو تلبیه بستا دا ورځ نه شروع شوی لبیک دا چغه به وای ټیک ته مینس کې خوبم کې ډوړې بم خوري چې موږ سره خبرې اتریم کې خو چې در یادې ده لبیک به شروع کې د مینا د خیمونه په کار چغه روچتېږي او په لار رواني چغې د لبیک ویل پکار دي غټ اختر ورځ پورې ستا لبیک ویل دي بس اوس چې ته د مزدلفې نه را روان شوې څنګه چې دی لوی شیطان ته راورسېد اول بم پرېږدي دا دویم بم پرېږدي درېیم له به راشي او دلته به کاڼي د ځان سره برابر کې نو په دې وخت کې به چې څنګه ته دا ایشتل شروع کې لبیک بند شو بس د حج لبیک په دې ځای باندې ودرېده تلبیه دې ځای باندې ودرېده د عمرې لبیک په کوم وخت کې ودرېږي چې کله ته مسجد حرام ته ننوځي یا حجر اسود ته مخامخ شي ځکه اوس عمره شروع کېږي بیا لبیک ختم او د حج تلبیه په دې ځای ختمېږي دا غټ شیطان چې ورته پښتانه وایي جمره عقبې ته راغی ټول په لکونو خلک د دغه طرفه داسې را روان دي سیلاب دی د سیلاب چپه در باندې را روانه ده نو دا کار مه کوه چې دلته سیده په دې رش کې ننوځي او ایشتل شروع کړي هوښیار سړی چې چا حج کړی هغه د دې رش نه ځان رابار کړي داسې بار راوځي داسې تی مخکې لاړ شي د رش او د هغه طرفه وله داسې په قلار راننوځه نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي داسې ترتیب باندې دا جمره ویشتله چې دا مینا یې ښي اړخ ته کړه او دا حرم دا کومه چې کعبه ده د یې ګس اړخ ته راغله او ته چې هر طرف نه ولیکه اخوا نه ولیکه دې طرف نه ولیکه څلور واړه طرفونه خلک لګوي ګر چاپېره دغه تی تاو دی دیوال خو چې ستا کاڼې دی ګوره د دې دیوال نه ور واوړي که دې خوا پرېوته ګوره ورته بیا ولې بل کاڼه و به پوره کې که شپږو هم صحیح نه دي او که اته دې کړه هم دې ګناه وکړله نه به اته ولي او نه به شپږ ولي پوره و په دین کې به نه زیاتې کې د ځان او نه به کمې کې عقل به موږ دین کې نه چلو او دو چڼې په مقدار کاڼي غټ کاڼي به نه او نه به په بوتلو ایشتل کې نه به په سپلو ایشتل کې د جاهلانو په شان او نه به ردې بدې او کنزل کې شیطان ته شیطان همدا غواړي چې ستا خولې نه کنزل راوباسي چې الله منې کړی قرآن کې او تی وکړي چې دا حج دې خراب شي کنزلې منزلې مه کوه اوس مې نور څه ویل خو درته نه یم خفه به شئ شیطان هم در پورې بیا خاندي چې زما نه خو زیات قرآن کار یې خاصې ما ته کنزل کې مړه تاکې په خپله چې کوم دی کوم داسې سړیتوب دی چې لا ته اوس ما ته کنزلې کې ستا کوم کارونه دي چې ښه کارونه دي چې تل نن لا ما ملامته کې خو بس دا ستا ته مخې ته شیطان نه دی ولاړ دا چې کوم دیوال ته ولې او دا هغه ځای دی چې هغه ابراهیم علیه السلام ته د دې ځای نه شیطان آواز کړی وسوسې ور اچولې وه نو هغه ته په یو درد میلاویږي ابراهیم علیه السلام ګزار کړی مونږ هم کوو هغه ته په یو درد میلاویږي نور داسې نه دا دیوال کې نه چېرته شیطان دی دا پښتانه ورته دا شیطان وایي خو هغه ته یو درد میلاویږي درد چې شیطان ته میلاویږي د نبي په سنتو میلاویږي او د نبي صلی الله علیه وسلم سنت دا دي د چڼې په مقدار وړوکې کاڼې په هغې به ګزار کې او اول به بسم الله وایي بسم الله الله اکبر او بیا په هر کاڼي باندې الله اکبر وایه او ګزار کوه چې کله د دې نه ته فارغ شوې د غټ اختر ورځ ده که نه اول دې دا کار وکړو د غټ اختر په ورځ یوم النحر باندې 15 غټ کارونه دي تاسو ته مخکې ویلو چې دې کې یو لفظ دی چې هغه یاد وساتئ دا داسې مخفف دی د دې کارونو رضحطس دا ټکی یاد ساته نبی علیہ السلام په دې ترتیب کار کړی که تا نه پکې مخکېوالی وروستوالی شو خیر دی دلته تا ته بعضې مولیان به وایي چې نه ګوره که د دې نه د مخکېوالی وروستوالی کو دم به ورکې دا خبره غلطه ده نبی علیہ السلام دا فتوا نه ده ورکړې صحابه کرامو نه په دې کارونو کې چا نه مخکېوالی چا نه وروستوالی شوی مخکې کار یې وروستو کړی وروستو یې مخکې کړی نبی علیہ السلام ټولو ته یو فتوا ورکړې افعل ولا حرج افعل ولا حرج افعل ولا حرج اوس وکړه هغه کار چې کوم د نه پاتې هېڅ حرج نشته که په دې کې دم وي خو نبي علیه السلام ورته ویل چې ورکه دم ولې دې مخکې کار وروستو کړی دی او وروستو کار دې مخکې کړی دی دا نشته هر صحابي چې کوم مخکې کار وروستو شوی وروستو مخکې شوی نبي علیه السلام ورته لا حرجه فتوا ورکړې لا حرج هېڅ ګناه نشته خو د نبي ترتیب غوره دی د نبي صلی الله علیه وسلم ترتیب دا و چې اول راغو دا جمره عقبه یې ویشت دې ته رم یې وایي بیا ذال رضحطس ذبحه دې نه پس بیا ذبحه وکړه قرباني وکړه که په خپل لاس دې وکړه غوره ده
که په خپل لاس دې ونه کړله لکه دې وخت کې لږه ګرانه وي هغه د قربانۍ ځای هم ډېر لري او ګرمي او بیا چېرې سره زنانۍ بیا خو ډېره ګرانه وي نو که څه ملګري ګروپ کې مقرر شوي او هغوی ولېږلی شي چې لکه تاسو لاړ شئ زموږ ټولو طرف نه قرباني وکړئ ټیک ده بعضې اعتمادي کس چې هغه تا ته ویل که زه به دله قرباني وکړم پیسې دې ورکړي خو دا به معلومات کوي چې ګوره سړی اعتمادي ډېر ګڼکپان خلکو نه پیسې واخلي او بیا له قرباني نه کوي داسې بدبخته خلک هم شته عجیبه دور دی چې په حرم کې یو سړی دوکه کوي دا به څومره لوی ظالم وي هغه ځمکه چې الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي چې هلته د ګناه اراده دې وکړه د ګناه اراده دې په زړه کې راغم د الله د عذاب دردناک درکوي هلته به د ګناه اراده هم زړه کې نه راولي پاتې له ګناه کول ظالمان جبونه هم وایي ظالمان دوکې هم کوي در سره داسې بدبخته خلک هم د الله دشمنان خو یي په هر ځای کې بدبخته سړی په یو ځای کې هم نه سمیږي په حرم کې هم نه سمیږي ظالم هلته هم توبه الله ته نه وباسي که نه هلته د ګناهونو د پاکېدو ځای دی او دې ظالم دلته هم ګناه پسې راغلی دی نو غرض مې دا دی چې کله قرباني دې وکړه یا بینک کې پیسې داخله کړه بینک والا کاته بالکل کلیر دی د حکومت طرف نه تا ته چټ میلاو شي چې ستا قرباني به په دې ټایم باندې شوي بس صحیح ده یا هغسې وکړه نو دا هم یو صحیح طریقه ده او بل زما محترم ورونو د ذبح نه بعد بیا سر خرول نبی علیه السلام راغی بیا سر وخرول دې نه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا تلی دی بیا دې پسې بیا طواف حفاظه ده دا زموږ پښتانو ته طواف فرضي وایي طواف فرضي م ورته وایي طواف حفاظه م ورته وایي طواف زیارت م ورته وایي دا طواف په حج کې د ارکانو د حج نه دی چې دا دې ونه کړو ستا حج بالکل نه کېږي نو بیا به لاړ شي دا طواف به وکړي چې طواف دی وکړي بیا به هغې نه بعد سعي وکړي د صفا مروه خو دې نه مخکې یو خبره یاد وساته هغه پاتې شو منځ کې چې کله تا دا قرباني وکړه قرباني نه بعد خپل بلډینګ ته لاړ شه کمرې ته او د احرام لرې که احرام اوس ختم شو احرام به وباسي ځکه سم په خولو خوش شوی سړی پکې تنګ شوی موږ خو نه یو عدد دي شیانو سره دې لنګونو منګونو سره خو موږ نه یو عدد بس بلډینګ له به لاړ شي ښه ښکلی به ولامبې صابون به ولامبې خو شیمپو به ولامبې ښه ښایسته او خپلې کپړې به واچوې کومې چې عامې کپړې دي دا کپړې به واچوې بلډینګ کې چای م ورته وڅکه ناشته م ورته وکړه ښه ټیټه خوراک مراک وکړه جوسونه موسونه وڅکه او په قلاره حرم ته روان شه په دې خپلو کپړو کې طواف وکړه طواف فرضي بیا لاړ شه صفا مروه وکړه یعنې سعي وکړه هغې نه بعد به بیا چې هر ټایم وکړه ستا دا طوافونه ماسپښین پورې ختم شو که مازدیګر پورې ختم شو څومره ټایم چې پکې ولګېده ناشتې ماشتې به وکړي نو بیا به هغې نه بعد شپه چېرته ویسي واپس مینا ته کوم ځای نه چې ستا حج اوله ورځ باندې شروع شوی یوم الترویه باندې دوه ورځې مخکې همغه خیمې ته به بېرته ځې اوس بېرته به مینا ته اوس لاړ شي شپه به مینا ته وړي دا شپې تېرول په مینا کې واجب دي زما محترم ورونو صرف هغه چاته اجازت دی چې دا شپې پکې تېرې نه کړي چې کوم کسان نبي علیه السلام پکې خپل تره ته اجازت ورکړی عباس ته ځکه د هغه ډیوټي په زمزم اوبه وه هغه ټایم خو زمزم داسې نه و لکه دا اوس خو پلانټونه دي یو اسان کار دی هغه ټایم به د زمزم اوبو ته خپل کسان ناست و هغوی به خلکو باندې تقسیمولې ورکولې به وله چې جګړه جوړه نه شي ولانجه جوړه نه شي نو نبي علیه السلام خپل تره ته وویلې عباس ته چې ته لاړ شه ځکه ستا ته ډیوټي ده په زمزم اوبو باندې نو ته خیر دی د مینا دا شپې ته هلته ورسه او دویم نبي علیه السلام رعات الابل ته اجازت ورکړی رعات الابل هغه اوښان سروونکي کسان چې کوم د نبی علیه السلام او د دې ملګرو اوښانو او هغه هغوی سرول خوراک انتظام او خدمت یې وله کوو نو هغه کسانو ته اجازت ورکړو اوس هم که د څوک سخت بیماري یا ډېر په تکلیف کې او هغه هلته وخت نه شي تېرولی ټیک ده که نه نو دا شپې واجب دي نو په مینا کې به واپس په شپه ورسه غټ اختر ورځ نن تېره شوه که نه سبا اوس د غټ اختر دویمه ورځ ده اوس به ته څه کوې نور کارونه نشته بس اوس د الله یادوه او ذکر کوه او دې ورځو کې خلک شروع شي او دا خبرې به کوي فضول او ګپونه به لګوي چې بس زګینې بس حج خو ختم شو راځه اوس ګپونه لګوه شیطان له وخت بربادوي نور څه نشته به د ماسپښین زوال پورې چې ماسپښین ټایم داخل شي زوال وشي بس دې ټایم پورې به ته دغه خپله خیمه کې هغې نه بعد د ماسپښین لمونځ وکړه خو په قلاره را روان شه ښه په آرام دغه مه کوه تادي مه کوه را روان بشي نن به داسې کار وکړي چې هغه اول او دا دویم شیطان به مولي او دا دریم نن به دا درې واڼه ولي ته اوس د غټ اختر په سبا له به درې واڼه ولي اول به راشي وړوکي شیطان هغه به وکاڼي ولي بیا به څه وکړي نبي علیه السلام چې دا ویشته ښي طرف ته شو هغه طرف ته لاړو او حرم بیا داسې راځي تا ته خپل هلته بوډونه لګېدلي چې قبله دې طرف ته نبي علیه السلام قبلې ته مخ واړه او دومره اوږده دعا یې وکړه لکه سورت بقره چې لوستلی کېږي سورت بقره ته شروع که څومره وخت کې لوستلی کېږي ګنټه خو پې لږ لاسونه به دې سم ستړي شي دومره اوږده دعا وکړه دا زموږ پښتانې نه کوي ګوره دا جاهلان ناپویه او د عرب چې وګوري دا به ولاړي دا پوه یا لیدیس چې دا حدیث یې اورېدلي
خلک خو منډې وایي بس زر زر هغه ولي راشي زر زر دینه درزه خلاص کړي دینه درز خلاص کړي بس منډې وایي نه په هغه طریقې وکړه چې څنګه په حدیث کې نبی علیه السلام اول وړوکی شیطان چې نبی علیه السلام ویشته دا ستاسو دپاره دا شیطان ټکی هم تاسو پرې پوه شئ نو چې هغه ویشته نبی علیه السلام سیټ ته شو کعبې ته یې مخ کړه اوږدې دعاګانې وکړه سمې اوږدې دعاګانې به وکړه او هغې نه بعد بیا دا دویم شیطان چې ویشته بیا نبی علیه السلام دې ګس اړخ ته شو دې طرف ته شو بیا یې قبلې ته مخ کړه بیا یې دومره اوږده دعا وکړه لکه د سورې بقرې په مقدار باندې نو کم از کم چې سورې بقرې په مقدار ته اوس نشي کولی مثال نو دا 20 منټه نیمه ګنټه دعا خو وکړه که نه چې دا ولې دې سم ستړي شي ډېره دعا وکړه او بیا هغې نه بعد چې کله دا لوی شیطان ویشت بیا به دعا نشته دې پسې واپس ډایرک واپس کېدل دي بېرته مینا ته نو چې دلته اوس څنګه دا ولي اوس لاره یم تیاره داسې جوړه کړې ده چې ته دا ولي واپسۍ لاره سړک باندې چې ځي دا دې خو بس مسجد خیف دی مسجد خیف کې له مازدیګر مونځ ټایم به داخل شوی بس مازدیګر مونځ وکړه مازدیګر مونځ دلته وکړه او بیا زه روان شه خپلې خیمې ته واپس ځه خیمې نمبر هر څه به تا سره وي بس هغې ته زه خپل ځان ورسم په سبا به هم دقه ترتیب باندې کار کوې د ماسپښین نه بعد وړوکې لوی منځنی او غټ شیطان بیا به سبا هم دقسې ترتیب کې د هغې اول د ایشتلو نه بعد به سیټ ته شي دعا ښه اوږده به غواړي د دویم نه بعد به هم دعا غواړي دریم نه بعد دعا نشته اوس درېیمې ورځې ته پاتې کېدل دا ستا اختیار دی قرآن کې سورې بقره کې الله فرمایي که څوک پاتې کېږي نو په ده باندې هم ګناه نشته او که څوک نه پاتې کېږي په ده باندې هم ګناه نشته ومن تأخر فلا اثم علیه څوک که تاخیر پکې کوي درېیمه ورځ ته پاتې کېږي ګناه په ده باندې نشته دواړو باندې دې کې اصل کې د جاهلیت په یو دوو تصوراتو رد دی د جاهلیت په زمانه کې یو ډلې به ویلې چې درېیمې ورځې ته پاتې کېدل د درې واړو شیطانانو ایشتل دپاره واجب او فرض که پاتې نه شي ګناهګار اج دې نه دی شوی او درېیمه ډلې به ویلې چې دې ته پاتې کېدل حرام دي دا غټ اختلاف شو چې ورته فرض وي بل ورته حرام وي نو زموږ شریعت درمیانه لاره اختیاره کړه چې نه فرض دي او نه حرام دي ستا خوښه ده که پاتې کېږي پاتې شه اجر دی ځکه په یو ځل شیطان ایشتلو په یو کاڼي یو کبیره ګناه معاف کېږي څه پرې معاف کېږي یو کبیره ګناه څه وړه خبره ده کبیره صغیر خو به الله انشاءالله ټول معاف کړي خو کبیره ګناه چې غټه ګناه ده نه شوي دا په دې یو ځل کاڼي ایشتلو معاف کېږي نو که سبا له درېیمه ورځې ته پاتې شو 21 ګناهونه ځکه اوه هغه دي اوه دا 21 کبیره ګناهونه وړه خبره ده که پاتې کېږي پاتې شه او که نه پاتې کېږي بس مه پاتې کېږي خو ته د نور پرېوتو نه مخکې ځان وباسه که نه پاتې کېږي د نور چې نور در باندې پرې نه وځي ماښام نه شي بس ځان وباسه ځه ورځه خپل بلډینګ ته لاړ شه ستا حج نور ختم دی په تا باندې صرف اوس یو کار پاتې دی هغه کوم کار دی طواف وداع د رخصتۍ طواف بس یو طواف وداع پاتې دی که دې نه بعد ته مدینې ته ځې مانه که د حرم د حدودو نه وځې طواف وداع هغې نه مخکې وکړه که پاکستان ته راځي او که مدینې ته ځي که هر طرف ته ځي خو اول طواف وداع به وکړي را به شي حرم ته اخري طواف دی او دا طواف ډېر د سلګو د دغه نه ډک طواف وي ځکه انسان یې پته نه لګي بیا به کله راځم بیا به زما دلته نصیب کله کېږي او د الله نه به دعاګانې وغواړي او دا به وایي چې الله دا کوم اعمال مې وکړه کوتاهي مې پکې وشو یا الله دا قبول کا او دلته موږ بار بار راوله خپل خاندان دپاره ملګرو دوستانو ټول امت دپاره دعاګانې وغواړه او کوم چې حج له راغلي هیله دعا وغواړه چې الله یې ټولو حجونه قبول کړي په خپل دربار کې دا هغه د حج هغه مختصر کیفیت او نقشه الحمدلله چې دا راته ما ذکر کړله الله رب العالمین دې چې څومره مسلمانان تللي دي الله یې د هغه ټولو حجونه قبول کړي الله دې حج مبرور وګرځوي الله دې په خیر سره خپلو کورونو اهل و عیال ته واپس کړي څومره مسلمانان چې هغه نه دي تللي نصیب یې پکې لا نه دی شوی الله رب العالمین دې موږ ټولو له توفیق راکړي چې د الله دې کور ته الله موږ بار بار بوزي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأتم الحج والعمرة لله دا ملګرو د بیمارانو دپاره دعا دغه کړې ده مطالبه کړې ده الله رب العالمین دې ټولو بیمارانو له شفای کامله عاجله نصیب کړي بل اخري خبره بجلی هم نشته دی اخري خبره کوم هغه ده پرون به تاسو خبرې پرون سار زمونږ په لویر دیر میدان علاقه کې دوه علماء کرام هغه د سار منځ دوران کې ټارګټ کړلی شو
یو شیخ چې کوم دی شیخ انعام الله مدني ډېر بهترین عالم زموږ ډېر خوږ دوست د اخلاقو یو نمونه چې د مدینې منورې د یونیورسټۍ نه فارغ و ډېر ښکلی دعوت یې کو هغه شهید شو او بل رور یې چې کوم مشر دی شیخ عبدالعزیز صاحب قاري بادر صاحب باندې مشهور دی ډېر لوی عالم دی صحیح بخاري او د لوی لوی کتابونه پړاوی او دوره تفسیر هغه چې دی پکې زخمي شولو پرون موږ جنازې له تلي هلته موږ دا مطالبه وکړله د حکومت نه چې بار بار دیو علماو ته صرف دا یو زیری راوړي چې تاسو ته تریټس دي تاسو ته حالات خراب دي او دا چل دی او ملک دشمن عناصر او فلان عناصر او افراط تفریق ورونکي عناصر او تاسو خپل سکیورټي برابر کوي دا ټیک ته علما خو په خپل درجه کې موږ ته پته ده چې تاسو سکیورټي نشي ورکولی او بلکې تاسو په سکیورټي او څوک اعتماد هم نه کوي تاسو خاص هم دغسې حال صرف د زیري راوړلو ته تکړه خو دا راته ووایې چې دومره په 2 درجنو نه زیات ایجنسۍ دي دوی د دې علماو دا قاتلان څنګه نشي ګرفتارولی دا بر اسمان ته وخیږي کنه دا چرته د ځمکه کې ننوځي دا بیا چرته لاړ شي موږ دا سوال کوو چې اوسه پورې د علماو دا قاتلان ولې نه ګرفتاریږي نو الله رب العالمین دی یو خو چې دا کم کسان د علماو خلاف د دینی مدارس او مساجدو خلاف داسې حرکات کوي رب العالمین دی عبرتناکې سزاګانې ورکړي الله رب العالمین دی د عبرت نمونه وګرځوي ځکه چې دا علما ټول عمر د دې یا د قرآن درسي یا د حدیث درسي یا د جمعې په ورځ به ولاړې خلکو ته وعظ نصیحت کوي که خبر شي چې 2 ګاونډیانو مې جنګ کړی اول پکې عالم ناست روغې کوي عالم خو هر ځای کې خیر خوا دی که خبر شي زما د مقتدي نکاح ده دا غریب ورځي نکاح به ورله تړي که خبر شي زما مقتدي یا محله علاقه کې مړی شوی دا به پاتې 20 کاره به دی پرېږدي په دغه ورځ ټول هر څه کینسل کړي ملګرو ته به زموږ په علاقه کې مې او په محله کې مړی شوی دا عالم جنازې ته ولاړي تعزیت کې حاضر هر خدمت ته دا د عوامو حاضر دی د دې عوامو سره که عالم ښه ونه کړي بد ورسره بالکل نه کوي او بلکې بد یې په زړه کې نه راځي هغه به عالم نه وي زه وایم چې د ده به د خپلو عوامو یا ملګرو ته یا د امت ته په زړه کې یو بده اراده راځي دا خو بیا د نبي وارث نه دی دا خو بیا څه بل څه شی دی نو علما خو همدرد خلک دی هغه رحمدله خلک دی هغه د خیر خلک دی همیشه د خیر دعوت کوي د شر نه خلک منې کوي د جرمونو نه د غلطو خبرو نه د غلطو کارونو نه د بدو کردارونو نه منې کوي نو ولې آخر د دې علماو د تحفظ دومره هغه اهتمام نه کیږي او بیا قتل وشي د هغې نه بعد د هغې قاتلان هم بیا غیب شي فرار ہونے میں کامیاب بیا هغه مجرم او قاتل ته کامیاب ټکی لیکلی کېږي چې هغه فرار شو کامیاب شو کاروایي وکړله نو زموږ دا مطالبه ده چې حکومت وقت له دا پکار ده چې کم کسان هغه داسې قسمه کارونه کوي او بیا د الله رب العالمین د انبیاء وارثان د علما کرامو هغه علما چې هغوی چاته نه خرافات بیانوي نه د دروغو قصې نه شرک نه بدعت او نه خوبونه او نه حکایتونه په قرآن او حدیث بیانوي د داسې علماو تحفظ دا د حکومت وقت ذمواري ده عمر رضی الله عنه به ویل که سپی مړ شي د لوږې نه الله بیا ما نه تپوس کوي د سپي تپوس به رانه کېږي پاتې له انسان نو دا خو ډېره سخته خبره ده پکار دا ده چې حکومت وقت د دې علماو د تحفظ هغه خپل انتظامات وکړي او دا کم کسان چې په دې کاتو کې ملوث دي دوی سره اسباب هم شته دوی سره ذرایع هم شته چې په هغې باندې دوی معلومات کولی شي دوی خو چې موږ د بار ملکونو د پلاني حالاتو نه خبرېږو په ملک دننه دا کاتې روانې ته نه خبرېږي نو دې علماو قاتلان دي ګرفتار کړي شي دا زموږ مطالبه ده صحیح ده که نه انشاءالله تعالی الله رب العالمین دې د قاتلانو نه شدیدترین عذاب ورکړي چې داسې کارونه کوي داسې بهترین علما پرون په جنازه کې قسم په الله د میدان دی خلکو چې کومې چغې والي دي او کومه جړه او کومې کړکې والي دي زه تاسو ته ویلی نه شم دې علماو دې طلباو دې عوامو چې کومه جړه کړې ده دا رب العالمین اورېدلې ده هغې باندې به د الله عذاب راځي خو د حکومت هم یوه ذمواري جوړېږي چې هغوی د داسې کسانو تعاقب وکړي او دا خپل انجام ته ورسوي صفونه برابر کړي مشران له مخکې صفونو کې ځای ورکړي